ارزو بازه د جانان یم نو پر بازار کې خرڅوي ورسره ځمه جانانه یو وارې خلاصلو ستا در کوټه مې لاس تړلی تېروینه یا لکه څه کوې چې دی ناست یې السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه انډواله جوړ یې کښېنه ودرسه لکه دې خواته دې خواته راسه کښېنه دا هلته کښېنه څه کار شرافت کاکو چې دی ناست انډواله بس دا پیتاوي ډېر ښه خوند کوي خو دا دوې درې ورځې دی یخ و انډواله نه ډېر مې سړی ګړی به د لمر ته پرېوځي چې داسې خوند وکړي نه زه به چای در واچوم دی چای مې در واخله انډواله دا پیتاوي ته چای ډېر ښه خوند کوي او وای شرافت کاکو ته خو ډېر ګرځېدلی سړی د ایران یو څو کیسې راته وکړه یاره انډواله د ایران کیسې خو به دا ته راوې نه یو وخت دا دی نیت مې وکړي چې ایران له به ځي بس ورور قاچاقبر ته مې روپۍ ورکړې د دې ځایه روان سو ایران له چې واوښتو برای په ډاکتر رکابه موټر کې سپاره کړو باڼۍ کې پنځه شپېته کسان باره وروره دا ډاکتر یې داسې لکړی دی داسې ځغلی یې ځینو قدرتي بس د ډاکتر پر دا باڼۍ ناست بله به نه بس وروره پر دا باڼۍ چې ناست بله به قدرتي مې بس پښه وښویېدله ډاکتر په سپېټ دی پښه چې وښویېدله لاس مې پر ډاکتر پر باڼۍ ټینګ کړي نور پسې کشېږه به باره په دې سپېره دښت کې قدرتي په دې سپېره دښت کې مې پر یو درخته سترګې ولګېدې سپېره دښت دی بس وروره باره مې دا لاس مې پر ډاکتر نیولی وي چې دا درخته راورسېده دا بل لاس مې پر دا درخته ونیوي دا ډاکتر مې دی وچ ودراوي داسې دا خو ځوانۍ کیسې دي دا واورېد دا غټ ډاکتر نه دی دا مې دی وچ ودراوي څه شرافت کاکو او بل یو وخت مې دا دی په ایران کې داسې دغه مې ولیدی داسې بلډینګ و په لیفټ کې چې دغه سو لیفټ ته چې ور وختو 16 ګنټې بعد یې موږ اخري چاته ورسولو 16 ګنټې مې په لیفټ کې مزل وکړ بیا اخري چاته ورسېدو بدې که نه بدې والله مننه مې زړه ته مې ولوېدل او بل یو وخت مې په ایران کې ما مزدوري کوله داسې څا مې وکړئ ته نو لاندې مه ګوره ماته ګوره داسې څا مې وکړئ تقریبا 15 ورځې په دې باندې مزل وکړئ داسې پر رسۍ باندې 15 ورځې بیا ته پای ته رسېدې ور څا مې وکړئ نو دا کیسې دي د ایران دا انډواله چای در واخله چای در واخله اصله شرافت کاکو ته خو نه ولاړې اجراسپت څنګه شی ولو ما خالي نوم اورېدلی یاره انډواله اجراسپت که رښتیا راباندې وایه اجراسپت دی جګ تور سړی و تسبیح مې په لاس کې وې تسبیح یې خرڅولې درواغ مه وایه اجراسپت خو ګه سره ډبره ده وایي شرافت کاکو دا درواغ مه وایه دغه نسیان به ستاسو چې شي زده کړي خو ته په خبر سوې چې زه د درواغو عادي یم بل چاته مه وایه چې دی د درواغو عادي دی سمه ده